کنه پردې ظالم لوري ولې نه خورې لکه دا خو مغازي دی او وږي دی ورسره په والله چې ورګه چې ورشم ورګه مغازیه خبره وره یار څه منډه شروع کړي لږ وږي لاله راکړه یار ما یې خولې ته خو د ګوره دغه ځای کې خو ته بېوقوف یې که نه ولې تا د مشرانو هغه متل اورېدلی نه دی دا څه متل وي دا څه متل دته دا هم پته نه لګي مشران وي په انار کې یو دانه د جنت وي په انار کې به چاته ست نه کړي انار به ځان له خوري نو دا خو انار نه دا خو وږی دی یو نیم وږی دی ما له راکړه دغه ځای کې ستا دماغ کار نه کوي که نه خدای مسلمانه د خوراک په کوم شي کې چې دانې ګڼي که نه نو هغې کې یو دانه د جنت وي چاته به ست نه کړي ځان پیکه دا وګورئ دا څښاک خوراکونه یې نیولي دي په ایمان خو یو شي هم پرې زیات کېږي هره خبره کې د بانه وي یعنې که ده ته وګوره دا سم لوپر دی ښه ورکه چې لږ ورشم یعنې که د خدای مسلمانه ودې یارولې سړیه خیر شه مړه ویم سار شي او ماښام شي او چرګان دي او مړزان دي د خدای مسلمان څه بل څه کار دی شته خو نه دا د باز بچي دي د بازو مړه د اتي سر دی ستا نه خوښیم څنګه ښې اوس هم د لکونو روپو مالک هم د باز بچي مې ساتلي دي د دم د خندا شو او زمانه خو بالکل ښې خو ما تا سره مې یو صلاح کوله یار څه صلاح وایه یاره څه روزګار روان وم یار څه روزګار کولی شي نو روزګار خو موږ هر یو کولی شو خو پاکستان درونه کارونه پکې شاک دي مکمل و خو اوس نن سبا چې کوم دی که نه د اختر شپې ورځې دي د غټ اختر و زه خو یم مړه د قصابۍ کې پیسې ډېرې د قصابي شروع کوم ستا سر ته وګوره قصابۍ ته وګوره تا چېرته چرګوټۍ نه دی لال کړی نو دې سر ته خو دې ګوره نو قصابي شو دونه ګران کار خو نه دی خو بس 3000 الله اکبر وایه او سر ته یې هغه لخته غورځوه بس بیا ګورئ څه ته نو خبره خو دې صحیح ده خو تا سره مې دا صلاح کوله چې داسې لیور راته وښایه چې مړه چاړه پې مزېداره جوړه کړمه داسې کار وکړه په عمرزو په بازار کې ثناءالله نوم یې دی که پیژنې نه نو غټ غټ برېتې دي نو په هغه باندې جوړه کړم او بس ټیک ته دا صلاح مې را سره کوره ورځمه پې ښه ولاړ شه زه بس ټیک ته السلام علیکم د خدای مسلمانه دې بریدو ته وګوره یاره ما ته هم دا لیوار ښکاري ځکه د بریتو نه یې پته لګي هغه خو ما ته ویلي کړه چې غټ غټ بریتې دي او لکه ما ته ښه قابل ښکاري یار ورځمه پې خو یاره دا قراقور خو ځومه ځکه چې ما دله مال په دې قراقور کې هر سړی پېژني درغلم درباندې استاد سلام علیکم وعلیکم السلام وایم استاد ثناءالله استاد دی او یا لکه د خدای مسلمان ستا خو ما ته چا ډېر صفت کړی دی نه یاره زه قصاب یم ښه یو چاړه مې په کار ده خو ښه مزېداره ګوره ښه که مزېداره چاړه بدله جوړه کړم ها نو څونه خرچه پې راځي 1000 روپۍ به دې پرې یا لکه د خدای مسلمانه مړه دغلته بازار کې ته 1500 روپۍ یو سړی وي یار د خدای بنده هغه تامړې جوړوي هغه تامړې نو ولې ته راسره جوړې زه به د بېرنګ چاړه جوړه کړم چاړه بدله جوړه کړم چې سمه چاړه وي یاره که استاد جي زه خو یم دا شی مې خوښ شوم داسې چاړه ماله جوړه کړه همداسې چاړه بدله جوړه کړم ها بس داسې کار دی چې کله یې تپوس وکړم سبا ساره یې تپوس کوه ښه ده سبا سره تپوس کوم ګوره استاد جي خو داسې چاړه به ماله جوړه چې 7 کال دې ګوره څه کېږي نه ښه 7 کاله کې نه چې 8 کاله کې به هم څه نه کېږي داسې چاړه بدله جوړه کړم ټیک ده سل بدله زیاتې در کوم لاړم ښه ځه دې قمقل ته وګورې 7 کاله کې به وایي چاړه څه نه کېږي یې قمقله د مرګ او رجون څه پته لګي او تر 7 کالو چاړې غم کې وساده سړیه په والله چې ډېره دړه د خوږېدو چاړه مې جوړه کړې ده ویم دې چاړې ته خو به دا ګډو بېزه داسې ښکاري که نه لکه چرګوټې بس د اختر سار شو ورځمه پې چې د یو څونه خو راسر ووم که نه یم خلکو باندې علیم وکړي او زما قصاب له اوسه پورې نه راسېدی وایي که په دې لارې ګورم اجي صاحب خیر خو دي که نه ویم خیر خو دې خدای سره څه دي وایي دا درسره څه د خدای مسلمانه ویم چاړه د چاړه نو چاله خدا خو کې پیسه وی کې پیسو ویم قصاب یم قصاب ها نو ما خو په لومبي ځل په دې وطن کې ولیدي ویم د خدای مسلمانه خبره خو دې بالکل صحیح ده دا جبګر نه راغلم او غم خاص کړه د چاپدي د پښتنو نه راغلم خو ته څاروي ماروي دي خو خیر ده راولي شي خدای شته خو مې چېرته لار کړي نه رشه اوس مې د درونه سر وو تونه مې ګرمه ده ویم خوښه مانه سړی وی ویم زما یو څاروي دي چې ته وښیمه خدا ته ووایه چې ګوی مخکې به خبره کوو پیسې به سوځي بس اجي صاحب څه دې راکړه د اختر سهار زه تا سره خبرې نه کوم بس څاروي دې ښایه نه سمچه غواړي نه زه سره خبرې نه کوم چې څو دې راکړه بیا ګوی خپني بس ټیک ته راځه ښه راځه ویم ځوانه دغه څاروي دي یاره که د خدای مسلمانه مغازي تخته لکه خبره ووایه
ناکوسه دا سالوی اعلان کا اجي جابو په د باندې نو کې دا خو دا ماشوم دی خزانو ناکو خوشه کنه وای نو دا څه وجه په دې قرباني نه کیږي یاره اجي جابو بالکل به دې کې چار سره دوکه کړی ماشوم یې درکړی دی ښه نو دا خو د اختر واده زه به څه کوم خره دغه دی چې سوچته نه او بدخشته قرباني یو خو په سور باندې به وخورو دې قرباني رو دې نه بل ښځې ماته نه ښکاري یعنې که د خدای مسلمانه دا خو اسلامي دي په والله چې او خرمانۍ دي ورسره او هغه هم د کابل وای 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 ورګه چې ورشم یعنې که د خدای مسلمانه دلته نه خلاص نشم داسې کیسو ولې بچي ولې یار مې نیسو نه نو 2000 د سترګې بدل کړې دا چې پرون وجه خوړه مال ادراکو دماغ د خرابي مړه د خدای مسلمانه خزه ما پرس کتاله وګي در نه کنه او ته مال نن د خرمانه نه راکې نو موتاس کې پرخ شو خبره راګې شو دا څه کار دی کنه چې پرون د بګراته جنت او دوزخ مخه تا کړو دغه پرخ دی ما تو ګور اسلاميه نو نظر سترګې ما بدلوا ګوره پخواني مشرانو یو بل سره به د خولې نوړی هم نیموله او بچي نن د 2000 سترګې بدلې کړئ د پخوانو خلکو دا خبره دې وکړه په دې هم مهرباني خبره کېږي ور چې هغه خلکو مړه زه ته وایم مو ته یاران یو خدای مسلمانه خو یاره داسې کار دی چې تا خپله لینټیک نه دی که نه یاره مړه تا یو سلاله راغلم خو په لار کې مې ولیدې وایه که نه کوه سلا یو وله یار یو وله که مې نیولي که نه اسلامي سلام یې صدا کړو که نه یاره مړه خو چې کوم یو سړي ری راکوي د روزګارو نو خرابېږم پکې سات په ساته خرابېږم وایم د خلکو اوبه بلیږي او زما تیل هم نه بلیږي هلته یو خبره دی که نه ته د میرو په جوارګر اورېدلې تا ته څوک سمه لار ښایي ما نن ته سمه لار تو ښایه که نه د ډله زه به ته داسې پروګرام ټیک کړم چې دوا به راته کې نو څه روزګار روان کړم یا داسې کار به وکړي تا سره کور کې سیکل ولاړ دی ولاړ دی سره او ډایرکټ پلاړ شي او د نوخار نه به ځان له بنګړي راوړي او بنګړي به خرڅوي په 500 روپۍ درجن به درکوي او په 10 روپۍ درجن به خرڅوي مړه د خدای مسلمان دونه سپک کاره باندې مه کوه اوس باندې بنګړي خرڅوي مړه ما پورې د خندا کېږي یاره ښه نو خندا مې راپورې کېږي نو سلی راسره نه کوې نو چې سلی راسره کوې د بنګړو نه ښه روزګار نشته سوچ پې وکړه نو کوم ځای به یې خرڅوم پلاره په کوڅو کې به یې خرڅوي که نه دا دې څه وایي ښه مزېدار کار دی زنانو اواز به کې او زنانه به له روزي خشته بنګړي به وله ورکې تا ته به 500 روپۍ درجن پروزي او په 10 روپۍ خرڅوي 25 روپۍ درجن بدلې ګډیا څه ګپ خو نه یې یاره به دا کار دی زما خوښ شو ښه ډېر ښکلی کار دی خو چې نن یې کولی شي سبا ته یې مه پرېږده بس ټیک ده سبا نه پې ورځمه صحیح ده دا فهم یار خامخا پې ورشه ښه صحیح ده په یو لاس اخله د ظالم جار وادي نه یاره دا ته څه کوې نو داسې به موږ هم بیا درکوو که نه ولاړو یا قسم په خدای چې هم ټول لیم دی لاله ګډوډ که مړ زه رالم دلته پټ کېناستمه دا لا څنګه مخلوق دی واخلې بنګړي واخلې بنګړي نوخاري بنګړي دا رنګارنګ او چمکدار بنګړي واخلې راځې لکه راځې ډېر مزېدار بنګړي مې وړي دي راځې او ډېر ارزان دي هسې په 50 روپۍ سیټ دی په 50 روپۍ بنجاري ماما لږ ودرېږه یره که د خدای مسلمانه وایم دا کوم حسن ولا الله ورکړی دی ماشاءالله سبحان الله درالم وروره بنګړي را سره شته یو وی خورې نو ما ته خو چې ته په زندګۍ کې چا رور نه دي ویلي او تا راته رور ووي خو غم مه کوه زما هم دین په دنیا خورې نو بنګړي خو ما سره په 20 قسمه پراته دي 100 قسمه پکار دي بس چې دې لراله راکړې او دې لراله ښه څو شته پکار دي بس یو شپږ نو داسې کار دي چې پوره به شي لاسونه دې را دې خوا که یره که د خدای مسلماني نو دا لاسونه دي خو دا سري دا خو سم د تکو سیخ دی نو کپنی ولی را داسې بنګلې نه دي رابر کړي که نه چې ستا لاس ته برابر شي او انشاءالله ته غم مه کوه داسې یو ورځ به راشي که نه چې ستا د لاس قالب به م جوړ کړي البته دا بنګلې ستا خپو ته برابرېږي نو ته ته ګوره او تا ته ګوره وی نو ویم جینۍ نه وه سمه لمبه ولمبه اسلمیه
خدای خو دا سو کړو کنه لکه پر سره غرمه چې زو کړولم لکه خیر مارانو ظالم په کوسو کې وګازولم او د روپیا خرڅ مې ونکړو یاره خو سار شو ما خام شو نه ډوډۍ شته نو بشته خو زمړه یره کده خدای مسلمانه یو خبر راته یاد شوه چې پیسې ګټم کنه نو داسې کار کوم د مرزو په بازار کې به ګټم مرزو بازار ته زما او مارکیټ کې به بنگلي خرڅوم خو نه کنه ته خو یاره 2 منټه پس پلار کمیټه ولا راځي خو زمړه چې پیسې ګټې نو بیا خو به کمیټه ولا ته ځان ټینګې کنه ورځم په دا غزه نه خو زه نشته دا وګوره کنه د مرزو په بازار کې 15 منټه ټیم تیر کړو دنیا روپې مو ګټلې اصل می کومه دوکا کولم بس هم دلته کې به خرڅوم راځي لکه دا چمکدار او مزیدار بنگلي مې روړي دی واسه مې د ګولیاسي خار ځان دی راځي لکه یله کده خدای مسلمان دا خو کمیټه ولا را روان دي یا الله ته پکې خیر واچي دا راته وایه چې په دې بوجه کې څه دي ام خان جي خو یو ولا ترې بل ورکړ نو بیا پکې سم نشته څه